ګلپاڼې خفه ته ووځه. وایي ځوانې مرګه ما ویل چې څه دي تا خو زما له زړه وویستو. وایي تا خو زما زړه وویستو. زړه به درنه وځي وباسم ولې زه چېرته قصاب یم. د کساب نه څه کم هم نه یې خو دا راته ووایه چې څه ته دې ودرولم. دا زړه مې وایي که نه چې زه ګودر وې او ته منګی وې او زه ځانه راتلې او ما نه دې اوبه ډکولې. د کار خبره کوه ځوانې مرګه په ما باندې ناوخته دی کور کې راته پلار په انتظار باندې ناست دی. ګلپاڼې زما یوه خبره واوره زه نور صبر نشم کولی. زه تا سره ډایرک واده کول غواړم که کوټ مې رځي او که واسکټ مې رځي. دا ودونه داسې په لارو کوڅو کې پراته دي. داسې کار وکړه چې خپل مور او پلار دې مونږ کره راولېږه چې زما پلار سره خبره وکړي. نو شل پیزې مې درته ویلي دي چې زما مور او پلار کم دي ته بیا هم په خبره نه پوهېږې. نو ولې ته په هوا کې پیدا شوي چې ستا مور او پلار نشته؟ مور او پلار مې وکنه سر خوځلي خو زما د پیدایش نه پس 2 کاله پسې خودکشي وکړه. ښه نو خودکشي ولې وکړه؟ نو یو به دې نه و خوښ که نه مدی. نو بیا واده سره کوو چې یو بل یې نه و خوښ؟ نو ارینج میرج یې کړی و که نه لو میرج خو یې نه و کړی که نه. خو مړه ته دا خبرې پرېږدوه ته په خپله راشه او زما پلار سره په خپله خبره وکړه. اوکې نو کې انګریزي مې زده کړه ده پلار سره خو به دې ضرور خبره کوم. خدای راستي که بل نه رانه په ډولۍ کې کښېني. I love you 2 3 4. ستاسو د لاسه خو ما ټوله شپه خوب نه دی کړی. خلک دشمن پسې ټوپک رالي او ما تاسو پسې کوتک راواخېستو. کوتک نن به ما نه ژوندي نه دی. یا خو نه لیدمه. ګلپاڼې لورې ناوخته دی نه کو؟ داجي زموږ د کلي ارټ خراب و نو بس د بل ځای نه مې اوبه راوړې. ښه ده لورې دا اوبه ډېر غټ نعمت دی. زه دا کېږده الله دې لویه کړه. داجي لوړه به مې څونه لویې د کلي ټول خلک راته وایي چې لاړې زړه شوې. زړه شوې دا زه درته د 1400 کالو هلک ښکارم. داجي د کلي ټول جینکې راته وایي چې پلار دې ودی نه او لاړې زړه شوې. الله دې مه زړوه بچې. زه به انشاءالله تا په داسې ځای کې واده کوم که نه په داسې ځای کې چې ټول عمر به مزې کړي. داجي کم نه دې خبرې خو 15 کاله وشو نه دې په مالدارو کې ورکړم او نه دې په غریبو کې ورکړم. د بېوقوف لورې د صبر هندوانه نه ریشه د صبر میوه خوږه وي. زه به تا له په داسې ځای کې رشته ګورم که نه چې هغوی به موږ له هم ښځه راکوي. نو موږ په ښځه څه کوو؟ زه تا یتیمه نشم لیدی. اول به درته مور ګورم بیا به زه تا ودو. ګوره بچې ځان نه لږه هوښیاره جوړه کړه چې کله دې دا پلار په دې دنیا ني نو ته به بې چاته وې. نو د هغه نه په بدل کې څه غواړې؟ یا بچې دا څه ځان سره ګوڼه ګوڼه کې؟ نه داجي اسې ویم چې تا زما مور سره واده په ارنج کې کړو کو په لو کې؟ دا کوم وخت را یاد کو ګلپاڼې. ګلپاڼې دا کوم تار دې وچېړلو. ستا مور سره ما واده کړی خو په لو کې او په لو کې مې ورته همدا ګانه ویله چې لو مې ګډ شي یاره تا برابر ما لو ګډ شو د لونګو هی ګډ شو. داجي زه هم په لو کې واده کوم. بلکل بچې چې ستا دا ارمان دی که نه نو د لو میاشت کې به دې واده کړم. ښه ته دا خبرې پرېږده. په دې دړ مې داسې سر دی نه ریشه په دې سر مې داسې دړ دی. یو پیالې چای راله پخې کړه نورې خبرې به بیا کړو. ښه داجي چای دله پخوم. یاره زه د دې لور په حساب پوه نه شوم چې دا د جبې لو یادوي که د اوړي لو یادوي. دا کوم لو دی چې دا پکې واده کوي؟ داسې کار کوم چې پلار نه بې رشته څنګه غواړم د هغې دپاره چې څه پرېکټس مې کړی وی دا نه چې پلار یې راباندې کړي. کار دی الیکشن را روان دی کلي کې به ګرځو
دغه درې کسان ولاړ دي دوی سره به پریکټس وکړم چې د دوی به څه رویه خدای دپاره انکاس به نه کېدو ده يا لك يا لك سجل ولي خبره دا ده چې ما د خپله لور ده که زه ورسره واده کوم او که نه ولې دا ما تا نه خپله لور نه غوښته چې دا ما پریکټس کړو زه د ښځ نه لور غواړم که نه نو ما راشه اول به تاسو سره تجربه وکړم که نه دې بیخو باسه دا چې د بادرو لیونیو په دې یخنۍ ته راغلی دی راځه مړه دا څه د لیونو باندې سر دې مړه رشته ماته راکړې زما نو څه وډبوم په هوا کې لاس وډبوم د ده کور وران شه د متلي ماما نو دروازې هم نه ده جوړه کړې شامیزات دی زما د په دیوال به وسکاره شي یا الله دې رشته کې مې کامیاب کړي متلي ماما خدای خانه خرابه کا دیوال نه لاندې ښکته ده په دیوال راوړې زه هغه د کټ سته به هلته به زه ناست یم تا سره مې لږ جاسوسي کار دی بس وونه دا دغه مولګه ښه شینا څنګه راغلې السلام علیکم یاره بس متلي ماما که رښتیا را باندې وې که نه نو بېګا مې ډېر ښایسته خوب لیدلی و نه مړه خدای راستي او په خوب کې ستا واده و ستا ډولۍ روانه وه او مونږ جنج کې روان وو ټول ګډېدو دم پکې ګډېدي زم ګډېدم او په خدای اوس مې لور ته دا خبره کوله چې بچې زه واده کوم چېرته مور ته نه ګورم مور ورته مه ګوره کباړي متلي ماما چېرته ښایسته شان خاوند ورته وګوره مه ده همدغه کوشش کې خو زم یم که نه بدرنګه او ښایسته په توپ وله چېرته مالداره خلک ګورم چې په بدل کې ماله ښځه راکړي مالداره پرېږده زه خو یم یو کار وکړه د لور نه دې تپوس وکړه کیدای شي چې ستا لږې خوښ شوي غلی شه ولې دا چېرته بنګال دی څه چا به خپله خوښه کوي ته کښېنه که نه خیر ده غوسه ښه شی نه دی ته کښېنه زه دې په خبره پوهیم که نه زما مطلب دا نه و که نه ته مه غوسه کېږه ګوره خبره دا ده که نه ما وی دا لور به دې ما ته ځای نه کړي تا خدای تباه که ویم چې در باندې را باندې کړم که نه نو دا د کلي خلک به وایي چې مېلمه ووالو تا له لور درکړم ته خو په مینه غضب نه لري او د ګل په شان لور زه تا له درکړم زه ویم چې د ګلپاڼې نه دې تپوس کړی وي کیدای شي ما قبول کړي قبول کړي هغه به دې قبول کړي خو زه به دې په والو دونه مقبول کړم که نه چې یاد به ساتې البته یو نیکي در سره کولی شم که چېرته کونډه مامې او ترور دي که نه نو په بدل کې راله راکړه پوه شوې او که نه د دنیا مطلبي شوه ته دې بوډا کودیتن ته وګوره نو ته اوس مونږ مامي وو ته اوس د کوم طرف نه راولي مونږ هم همداسې پیدا سوي یو نه موز لرو نه پلار او مینه کوو ګورو به یاره خدای راستي که دا ډولۍ مې د دې کور نه یو نه ده که نه نو مده زما نوم به شینا نه وي زما نوم باسې پیشوی ګلپاڼې ویم که د سینا نامه دې په خوله واخېسته که نه نو په خدای کې دې ژوندی پرېږدم شاته مې خورې په خیر هلې کېنه نو شي الله دې هغه چېرته کې واده ده څوک چې ستا خوښ وي ګلپاڼې لورې دا مېلمنه څوک ده داجي دا د شینا ترور ده نه دا چې د شینا ترور ده نو د دې خو مخ پټ دی که نه تا څنګه وپېژانده داجي ما د ویو نه وپېژانده
ګلپاڼې لورې دا واده شوي ده که نه اوجي واده سوی یم سمړې بیا خو رضوان هم نه نه ماما نه رښتیا سړیه زه کونډه یم خاوند مې مړ سوی خاوند دې مړ شوی دی بس دغه غریب به پوره وکړه ګلپاڼې لورې ته لاړ شه دې مور نه رښتیا دې ترور نه دې چېرته د چای او بندوبست وکړه نه جي زما خو روژه ده ښه روژه دې ده نو بیا ولې د روژې ماتې څه چل وکړه که نه نه جي دا خو لا ساز دی روژه ماتې له خو بلا وخت دی زه څه شپې نه خو نه یم راغلی ښه ګلپاڼې لورې ته داسې کار وکړه چې ته لاړه شه زما د دې ترور سره د پردې خبره ده ځه د مشرانو خبرو کې بعد ټایم کې سړی نه کېږي چې پر الله دې میزان که داسې خبره دا ده که نه ګوره اصل کې د شینا چې کوم دی که نه نو ګلپاڼه ډېره خوښه ده نو ما وی چې د دې دواړو واده وکړو که نه نو پس د هغې وخت ما ورته واده وکړم وایي نو هغه ورځ به کله چې پنځو شپږو کسانو زما کټ نیولی او اوچتی مې چې نه 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 خېږي به په بادن کې که خېږي او زه بیا درشم او ته راته په ښایسته پالنګ کې ناست بس مخکې ما د خراب بشي دا راته ووایه نورې خبرې به بیا کوو لږ مخ خو راته وښایه وی تا نه زاز تا نه دوګې خو خبره بله ده که نه کاکا نه رشته خجي ما پیغوازم خوله رانه په خطا کې غلطه شوه ما دا وی که نه چې زه په لار راتلم نو مچۍ ساس خوړلې وخوړم دواړې سترګې مې پړسېدلې اوس مې مه وینه واده کې به یو بل ووینو سترګې دې پړسېدلې ښځه سترګې پرېږده دا شونډې دې راته وښایه صرف شونډې به ګورې صرف شونډې به ګورې الله الله په مزه په مزه که نه په مزه ستا په شونډو خو بریتونه دي او که نه د ځینې ښځو په شونډو بریتونه یي او د ځینې نه سړو په شونډو بریتونه یي نه تا ما نه بوتل جوړ کړو ها تا هغه ګلپاڼې ما نه زه تا نه دا تپوس کوم چې ته څنګه دې کور ته راغی تاسو ته زه بوتل ښکارم ګلپاڼې ولګه